ساده ګل دی. ساده ګل نه دی، ستا د اسخاق وره قر دی د چا د قصده. څه چل دی؟ د خدای مسلمان د کونه قر راغلی خو نه امین ته قارېدا ولې؟ ما نه بیبي خفه ده. نو د خدای ظالمه دغلته خو ته بېوقوف انسان یې که نه مور او پلار څو خفه کوي یو نه یې خفه کوي خو چرګه کړکه شوي ده هغه ما ته وایي یو 2 درجن انډې راوړه چې د چرګې ته کېږو. نو اوس داسې خبره ده 2 پسې ولا 3 درجنه یو څه. نو په کور کې یو انډه پرته ده، ما ورته ویل دعوته کېده. ځه نو یو ونډه څوک چرګې تږدي. خوراکونه دغه ځای کې دماغ کار نه کوي. یو بچی دی خو چې د سړي بچي. د خدای مسلمانانو دا خو د چرګې بچي د انسان بچي خو نه دی که نه. نو د چرګې بچی دی نو چې بیا 20 بچي شي او په پردو ډېرانونه ګرځي نو دا یو د چرګې بچی خرج په کور کې ورته تاویږي که نه. یاره په والله ساده ګوله که نه چې ښه هوښیار یې خو پته نه لګي زموږ دپاره قمقل شوي. ویم زموږ د مشرانو هغه متل دي وی سل دې مړه شه او یو دې مه مړه خو تا سره مې یو صلاح کوله. پرت به ډېر لږې خوراکونه خدمت وایه تادیبي ده. مړی د سرکي په بازار کې د کباب کړۍ لګېدلې دي. دومره زبردست کباب دی چې راته ویلی نه شم. زما کباب نه خوښ. د خدای ظالم هغه کباب نه دي، د شکرینو هغه ډک کباب نه دي. تا ته پته لګي دوبۍ، امریکا، استرالیا، یوروپ، جرمني ته مړه د دنیا هر ملک ته نه کباب ځي د چا د قصده. نو بس خوراکونه مرچکې پکې که نه په دې وجه مې نه دي خوښ. یا خدایه پاکه ویم زموږ د مشرانو هغه متل دی چې په کبابو کې مرچه کښېني او په تورو چیو کې اوسه کښېني نو هغه ډو بیا وړو چیو کباب دینه. نو اوس څه کوو د چا د قصده؟ ظالمه ډېر مشهور دی ګل محمد نوم یې دی ګل محمد و دومره مشهور دی چې په غون سرکي کې مشهور دی هغه. ښه نو بس ورځو پې اچې ورځو پې راځه. دا وګرځي ښه لالا یو 2 سیره کباب راکړه. ښه کښېنئ راځئ. ښه بس ټیک ده من کښېنو به سبزي ګورې سره ګورې دلته کښېنه بس کښېنه که نه د کیسې چې خوراکونه زر کوه استاد یې نه وخته د کارم دی. لاسونه دې مینځلي دي؟ هغه د چا د قصده پرون مینځلي دي. د خدای مسلمانانو پرون مینځلي اوس بیا ووینځه ورشه پاسه. بس خیر دی ده پاک دی ده. ها دې راړې ده یو پلیټ بله مې راکړه تشو. صبر وکړه که نه د خدای مسلمانه یو تش پلیټ راکړه ونیسه. لاسونه دې مینځلي نه دي چې کوم سړی لاس نه وینځي د هغه کې برکت بیا نه. نو تا خو ما یو کباب راکړو د چا د قصده. دا خو بل تکو ده. Ahorita yo sí, Nurda, ja, Ciro. Ciro, ها Cocina, ha. ها زري دي والله. ده طالبك زمان هغه مرګره ته جو پر اقر د چاره قسته لاړو ها لاړو چرته لاړو کارو وته ها دنا 1150 والا شاته یارورا چاته وای خو تا ته وای کنه نو ما سره خو پیسې نشته د چا د قسته زه خو ځان سره
خوراکور راوستی ما او اوس رانه پټ شو. خر ورا د سرکی بازار ته کباب ول راځي او په جیب کې پیسې نه ساتي. نو ځکه راځه د سرکي بازار ته چې دا کباب ډېر مشهور دي صفت یې کېږي که نه. لکه مه وکړئ دا ساده لکه وال مه کوئ بس مه وکړئ دا ساده ګل دی هغه بل سړی خو دې تللی دی چا چې کباب خوړلی دي. اوس مه وښئ چې ودې والم نو ودې پېژاندمه. خوره خدای به دې په ګوتو راکړي ټول عمر دې راسره دوکې وکړي. کباب ته وخوړل او وال مه وخوړل د چا د قصده. وا ساده ګله دا ولې غوسه را روانې؟ څه چل دی لکه پاګله؟ مړه داسې غوسه یې نو. بس پازا به وایم پاګله خپل قسمت پې جوړوي. دا ولې؟ نو بس نور ته پوس مه کوه خو په سرکي بازار کې هوټل ودی د کبابو 2 سوکه خوره او ځان مړوه د چا د قصده. دا څه وی همدا دې ورلم ورځه دا خو ځان له د خېټې نه ناچاره دی. काको 2 सुका में वहां दाम शाबा. ها 2 سوکه वो کباب نه کې پیدا کړه. هر سړی به راځي کباب به خوري او ځي به ښه کار دی. سلام علیکم داجي. رای لوپرا دا قچل دی په تا کې خو چې خواله یې راشم نو وي رالي لوپره او رالي لوپره. زه خو چې په لاره باندې روان یم زما د مخې نه هغه سپینې لې باسي وایي ساده ګل را روان دی د چا د قصده. سار شي او ماښام شي په دغه لوپرو پسې ګرځي. نو څه وکړمه؟ دا چینچي به د سبا نه وباسي او 3000 روپۍ ورځ به پې ګټې. پوره 15000 روپۍ ورځ به یې ګټم د چا د قصده. خو ته ماته صرف چینچي حواله کړه. وګوره چې څوک دې دوکه نه کړي اوس نه درته وایم. ما ساده ګل اوس څوک نشي دوکه کولی. زه اوس د میانو سرونه خورم هغې څه عقل سیوا کېږي. او د میان سرونه خوري خو 15 منټه پس چا دوکه کړی. نو دا قچل دی په تا کې خو چېرته د بیبي په مخ کې دې راته بدماشي ونه کړه بار مې ګیری د چا د قصده او بېزته کې مې. بیبي مه یادوه شبه چې دله پکړې وشي چې اوس دومره پیمان کړه بلا نه مېرېږي لکه د بیبي نه چیرې. شبه ډېر ناوخته شو یاره سړی خوسه پورې رانغی یار. خو دغه دې راغې ده. په خیر اسلمیه دا قرا ستا دا دم دراتلو دي. ما د خدای مسلمان او زمین د مشرانو هغه متل دی چې یو پیر در باندې صحیح نوم نور شي که نه نو هغه راوستل بیا ډېر ګران کار دی. د خدای ظالم اوس خو د کلي مالک کارم ته ورته وګوره چا نه کمې ما. خو دا راته ووایه ټانګه دې رنګ کړې روان کم خو یې. بس اسلمیه ما خو یار یو فیصله وکړه. او څه پیسې راته کړې ده؟ ښار ته روان یم ښار ته. نو ښار کې بسې کې وی ښار کې بس کې څه خواري مزدوري به بس کومه نو تا دلته څه ملک چټ سم کو جو سو بسله پېښور ته ځي. ویم دوا کوه چې په تاڼه کې تاڼهدار شم بیا په پی ډي اې کې ټیکهدار شم. ویم خیر خو په انکم ټکس کې دمدار شم بیا دې په کسټم کې چوکیدار شم. او والله په بالله رنګ پنګ به شم خو په ټریپ کې اولدار شم. نو دا محکمې خو ټولې بدلې دي. ویم دا منمه چې اوږدې محکمې عدلې بدلې دي خو امدن یې یومره دی. ور یو خبره ته کومه دې ښار ډېر ښه خلک خوړلي دي. ویم چې ونه یارېږه اسلمیه پیسې به ګټم او ولوزوه زما پیسې د چا دي او ستا پیسې د چا دي خو ما سره دغه لارې پورې لاړ شه مړه ګاډي ته راځه ګاډي ته دا چې دوخې جمره ده. دا جی وایي 3000 روپۍ ورځ به ګټي. سهار وختي دی او ما 2000 روپۍ بچت کړې د چا د قصده. خو زموږ دښمنان ډېر دي دا پیسې چېرته پټومه څوک یې رانه ونه وایي. راشه دې کالر کې کېږي چرته دیله راځئ د چا د قصده راځئ چرته دی والا په پټرولو کې دی سینجۍ کې نه دی راځئ را. الکو د خدای مسلمانه ساده ګل ته وګوره. چرته دیله راځئ د چا د قصده راځئ چرته دی والا. څه خو نه چینګه کېنه ولې چې ساده ګل دی. د خدای ظالمه قانون په دې وجه په 400 کې ولاړ دی یار دی 400 نه نو ساده نه دی. یره که اسلمیه د پېښور د تلو نه مخکې دسه یوه ګوته نه کړو. څه ګوته ورسره ته راوګره دې خوا ته مړه چاته مې ونه پېژني یار. مړه زه د یار یم زه دې نه پېژنم نو هغه به څو پېژني د خدای مسلمانه. ستا خوښه ده ته بس راځه ګیټه پوچوه ګیټه پښه راځه په دې راځه
دا چوک چېرته ده راځئ په یو پر کې به مړم په پټرونو کې دی د چا د قسته راځئ راځئ چېرته دی والی چېرته السلام علیکم وعلیکم سلام خېجه ما دا خدای مسلمانه پرېمې ده تا پسې راغلی نو خو په ما پسې راغلی نو ورخېجه د چا د قسته کړه د خدای ظالمه ستا پرې چنچه کې ما نه پرون بټوه پاتې شوې ده او پوره 14,000 روپۍ پکې پسې ستا دماغ خراب دي 14 اتانیزونه هم پکې نشته دي دا ما نن ایستلې ده خدای شته چې ګوره راپورټ ده باندې وکړم هسې راپورټ کې او په تا خو زما د چا شک رالی دا خبرې پرېږده او ما له پیسې راکړه نشته ما سره پیسې ما چنچینه نشتري دا چنچي ده او پکې ګورې د چا د قسته یا الله یارو د مارو په کمپلیکس هسپتال کې پروت دی او د 500 روپو د ضرورت ته وته سره ما د الله پر امر امداد را سره وکړي ویم کاکا ډېره د افسوس خبره ده دې وخت کې ما سره یو اتانیز نشته اتانیز ګینې دا غونډې پیسې ما ته درکولې 14,000 روپۍ رانه د پرې چنچه کې پرون پاتې شوي دي او خو دې ټیم کې ما سره وي دا غونډې مې د الله د رضا دپاره بس درکولې ما سره ستا دماغ خراب دي زما په چنچې کې ستا پیسې نه دي پاتې شوي بابا الله دې ثواب وکړه د چا د قسته زما پسې تل تل یو 200 روپۍ ورکړه دغه مخامخ کور مې دي او بس زه درنه وړم ښه ما سره نشته تلاشي والا ما سره امداد وکړي ورکړه ظالمه زه درنه کوم که نه 500 منټو کې راځم 3 دقیقې زه راځم 5 منټو کې راځي اوا بس دا والا زرو او دا والا کاکا دا واره ته کوه داسې ده الله داسې ده ها خوشاله ده زه الله دې مل شه دا واره ته کوه دا والا ته کو پردیو خانه ته راځي روکیا ازور عیسی کتاب بیا کو کنه زه تعالی 200 روپۍ وروړم زر راځه دا څنګه 5 منټه دي په انتظار مې پسې دړه سر شین شو سترګې مې پسې راوتې بیره سره جوړ دوکه وکړه زه به دا جینه ته جواب ورکوم اوس دې خدای پاک زر راولي والله چې د ګرمۍ نه مړ کړم یاره دا دې به کله راځي یار اسلامي لکه دا خدای مسلمان د ګرمۍ نه دې مړ کړم خدای مسلمان نو هغه لانجه مې ورسره کوله نه فارغه دې کوم منې که نه بالکل دې منم دا والا یار دا څو روپۍ دا 2,000 روپۍ دي د خدای ظالمانو دا 200 روپۍ جیب کې واچوه که نه والله چې دې منم یار نو چې ما سره ګرځي دا مازې خو به کېږه یاره بالکل والله چې ستا استادي مې بالکل خوښه شوه دا اورېده کومه ګوته مې ورسره کړم ساده ګل سره به دا ګوتې کې ما ته وګوره چې دا ګوتې ورسره نه کوي که نه نو مړه مزه نه کوي او اوس څه کېده اوس زه بس ښار ته ځم دغه مخامخ سړک دی او؟ دې کې به کریم ولګوم او نمک منډه کې به ښه مزېدار ټکي مې کړو بس ټیک ته 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 ځه دا صحیح ده ځه الله دې مل شه ځه بیا به ګپ ته ځو السلام علیکم مغازه بچی څنګه خیر دی چې ستا د واره ویم داره تو چېرته روان یې چېرته روان یې ګوډ لازم زویا که د مزدورۍ ګوډ دی هغې لازمه د خدای مسلمانانو په دې عمر هم ته دا ګوټ نو کې څه وکړم زویا نو ولې ستا هغه زوی چیرې زما هغه زوی سهار شي او ماښام شي په لوپرو پسې ګرځي دا نو لوپر دی که نه داسې کار وکړه انور خان ماما زه ستا د پیدې خبره کوم نن سبا داسې وخت راغلی دی که نه چې رور د رور نه پکارېږي بالکل زویا پلار د زوی نه او، پکارېږي دا خو منې که نه بالکل یې منم. ګوره داسې کار وکړه سبق خو هغه ویلی دی سبق یې چېرته ویلې زویا ولې د 50 کالو شو اوس هم په څلورم کې دی یا خدایا پاکه ویم دا د الله پاک فضل او رحم دې زه په وابده کې سپوډن لګېدلی ما ماشاءالله داسې کار وکړه ټوشن ولې ونیسه زویا زما دا وړه خو غټې خبرې پرې نشم کولی زویا انور خان ماما ویم دا کار دی په ما ښه د زویا ډیپټۍ نه چې زه راځم زویا د مازدیګر د 5 بجو نه پسې رالیږه زما ځای ته او ټوشن به ورته زه صرف د الله د رضا دپاره ښیم نه او که نه چې خدای پاک یې کامیاب کړي د ټیوشن پیسې خو ما ته نشته که د الله د رضا لپاره کې ورته کې بالکل دا صرف د الله د رضا دپاره او ورته څه دا وخت یې ښیم. درولېږم د مازدیګر مانځه نه پسې رالیږه الله دې مه خرابوه زویا، الله دې مه مننه خرابوه. ځه الله دې مه صحیح شو ځه دته ګوره موږ پکې 2 جیره پټی ګوټ کو دا اوس هم په خوبونو نه مړېږي هلکه ساده ګله زویا پاسه مړه دا چې څه چل دی خوب هم دنه ونه کړو د چا د قسته ټول عمر هم په کچه خوب را پاسې وایي د ورځې مې ګرمۍ کېږي د شپې مې چې ما شي خوب نه راځي سبا شي ساده ګله زویا ستا هغه ملګری نه قراقره الله دې جنتونه نصیب کړي جنتونه ډېره ښه خبره راته وکړه قرآن ته دوا کې ګناهګارېږي ولې زویا نو هغه داسې کم کار کړی چې ته ورته دوا کې هغه ماته وي زویا وایي هغه زوی دې رالېږه 4 بجې یا 5 بجې زما ځای ته چې ټیوشن ورته کومه قرآن نو ولې زویا ولې راځي را پنځه شه
په دې خبره باندې چا د قصد ده خوراکور خو په خپله په اتم کې اته پیرې پیر شوی هغه اوس ما ده ټیویشن کوي که هر څه دی که ته پیرې پیر شوی که لس پیرې پیر شوی زوی په بوابډه کې سوپرډنټ دی سوپرډنټ په ایمان که کونډې م اچولی شي سوپرډنټ خو غټه به نه وي په وابډه کې هغه کونډې م نشي اچولی که هر څه دی خو زړه مې ورته دوا کوي زویه نه بس نو به ځان دوکه کې نو زه لاړ شم زویه ښه لاړ شم شابه ده پاسه دغه چل دی شابه 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 بس پلار مې د دوا ځای مې ځکه منم ګرې قراقور سره زه په لار هم نه تلم خدای خبر شي چې دا قراقورې زمونږ په دې قسمت کې څنګه راځای کړی د چا د قصده ښه د ورځ هم دې ونه لیده او اوس به راځه د قراقور نه ټیویشن کومه هاي خی قراقور نو په دې قراقور دې دنیا دوکه کړه او زمونږ پلار دې بې دوکه کړو ساده ګل رالیږه خدای خبر څه لوبه راسره کوي څه کې ساده ګوله سکول ته ځم اسکولونه خو لا بند دي که نه ما ته پته ده چې سکولونه بند دي خو ټیویشن له ځمه بل ورځ پارچې دي که نه لکه ټیوشن د چا نه کې د قراقور استاد دی کومه ها دا والې دا د بادامو تخم دی ځان یې وکړه توبه خدایه توبه چې د قراقور نه زده کړې نو ښې به یې چاته یو کار بل وکړه که نه زه حجره کې ناست یم خو راځي نو را چکر شه ښه زه سیده ده سلام علیکم قراقور استاد السلام علیکم وعلیکم السلام ساده ګله رالي رالم دا چې راته ویل پرچې دې را روانې دي او سکولونه کلابېږي او ویل د قراقور استاد نه ټیویشن کوه د چا د قصده ویم زمین د مشرانو هغه متل دی چې ځي ځي ابازوله به راځي واپس هغه زوړ یې الله رالي نو ځکه خو ویم هم چې بار بار دوکه کېږم او یو پیره پکې بیسئ چې دوکه شم د چا د قصده ډېر پرې کېږم کتاب دې راواله اوس پرې پته ولګي خدای مسلمانه پر راختلی کال کې تا جوړ دا بستره سره وړو راغشتې نه ده چوټې نه وي را دې خوا اوس ترې رامازغه کولو که ښه ویښ شه ښه دا دونه چې دو لاړه شي نو څه پاتې شي خدای شته که به پوه شم قراقور استاد لږ یې راته اسان که د خدای مسلمانه د خدای مسلمانه دا دومره اسان سوال مې راته ووي او دا هم ته نشي ټیک کولی نو خیر دی که نه څو تر غوږونو دا تنبو ووایم که نه ویل مه کوه که نه قراقور استاد د چا د قصده فرض که دوه روټۍ دي دوه او هغه دوه روټۍ تا وخوړلې نو څه پاتې شي سالنه